الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. عزتمند مسلمانان ورونو او خويندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې چرته هم یې الله رب العزت ما همیشه د پاره روغ جوړ خوشحال او آباد ساته، امین. زما عزتمند نن د یوې بلې خاصه بهترین مجربه وظیفه سره د تاسو مخکې حاضر شوم. کچره تاسو پچا باندې خبره منل غواړئ یا د چانه سم مطالبه کول غواړئ یا خپل قسمت کولاول غواړئ، تاسو قسمت بند وي، کاروبار مو بند وي، کاروبار کولاول غواړئ، یا زما عزتمندو تاسو څوک عزت نه کوي، د خلکو په نظر کې پریوتی وي، خزه د خاون په نظر کې پریوتی وي یا خاون د خزه په نظر کې پریوتی وي یا د خپلوانو په نظر کې یو سړی پریوتی وي یا د چم گاون او د کلی په خلکو په نظر کې سړی پریوتی وي او څوک عزت نه کوي، څوک قدر نه کوي. یا زما عزتمندو داسې یو کس چې هغه د عہدې نه معزوله کړی شوی دی، یعنی نوکری یې خو د نوکرۍ نه ایستلی شوی دی، نو زما عزتمندو د دې ټولو مسلو د حل کولو دپاره دا ویډیو ډیره بهترینه ویډیو ده، ډیره بهترینه وظیفه ده. دې دپاره زما عزتمندو که چېرې دا وظیفه کول غواړئ او په دې وظیفه باندې ځان پوهول غواړئ نو دا ویډیو اخره پورې وګورئ. زما عزتمندو اول وظیفه زه تاسو ته ذکر کوم، دا مختلفی وظیفې دي د یا عزیزو یا الله یا عزیزو مختلفی وظیفې دي. چرته به سره د الله تعالی ذاتی نوم یو ځای کوي او چرته به سره نه یو ځای کوي، یعنی صرف د الله تعالی صفتی نوم سره به تاسو دا وظیفه کوئ. اول وظیفه زما عزتمندو دغه چا د پاره ده چې څوک د چانه مطالبه کول غواړي، هغه مطالبه د رشتې حواله سره وي، د رشتې مطالبه نه کې ته غواړي چې هغه ماته انکار نه کوي او د رشتې د پاره ماته خو کی، یا د چانه پیسې غواړي او ته غواړي چې ماته قرض پیسې راکړي یا زما مدد وکړي، نو زما عزتمندو هر رنګه مطالبه چی دغه د پاره دا وظیفه ډیره بهترینه مجربه وظیفه ده. خو زما عزتمندو تاسو د چانه مطالبه کول غواړئ نو چې جایز مطالبه، ناجایز مطالبه د پاره د دې د وظیفې کولو اجازه او زما د طرف نه تاسو ته نشته. دا وظیفه صرف د هغه چا د پاره ده چې هغه جایز مطالبه کول غواړي. نو زما عزتمندو د چانه سم مطالبه کول غواړي نو طریقه د وظیفې دا ده چې خپل موټی به بند کې او 41 مرتبه یو سلويخ پیری به تاسو یا عزیزو یا عزیزو وایي او موټی به تاسو بند کړي، پاغي باندې به شوف کوي په خپل موټی باندې په لاس باندې. د دې نه پس به چې چانه تاسو مطالبه کول غواړئ داغه په مخ کې چې خبره کوي نو خپل موټی به کولاو کوي، داغه پورې خپل موټی تاسو نه کولاوي تر کومه پورې چې اکثر ملاقات نوي شي. د قرانګي دا وظیفه زما عزتمندو دا غچا د پاره ده چې وې چې زه د تاسو خبره وکم زما خبره د منی، نو پچا باندې خپل خبره منل دغه د پاره هم دا وظیفه تاسو وکي، یعنی هغه سره د میلاویدو نه مخ کې خپل لاس په موټي کې او پاغه باندې به یو سلويخ پیری یا عزیزو یا عزیزو اولولي او په خپل موټي باندې شوف کې کله چې هغه سره میلاویږي نو خپل موټي به کولاو کې. یا زما عزتمندو دویمه وظیفه ستاسو کارونه سمې نه خوري، مخې مو بند وي، کاروبار مو بند وي، سمې نه خوري، نو زما عزتمندو تاسو به د سحر سنتو نه پس کچری درته آسان وي نو بهترینه ده، کچری سنتو نه پس تاسو ته آسان نه وي نو سنت او فرض ټولو پس یعنی سحر مونږ چې کله پورا کوي نو په خپل ځای باندې به تاسو کې نه. نو زما عزتمندو یو د الله تعالی ذاتی نوم دی یا الله، یو د الله تعالی صفتی نوم دی یا عزیزو، نو تاسو په خپل ځای باندې کې نه یا الله یا عزیزو یا الله یا عزیزو دا به تاسو 314 مرتبه تاسو وایي. ان شاء الله تعالی د دې په برکت سره الله تعالی تاسو بنس کارونه وسم کی او تاسو مخې به الله تعالی کولاو کی.
زما عزتمندو دې طریقې سره وظیفه صحیح ده. کچره تاسو سره خپل لاس موټی کې او 314 پیرې مووي او په خپل لاس باندې مشوف کړل نو دا به نورم تقویت له ورورسیږي، یعنی تاسو وظیفه به نورم طاقتور شي. کله چې مو 314 پیرې ولسته د سحر موز نه پس نو په خپل لاس باندې به شوف کې تا به لاس موټی کړی وي، نو بیا به خپل لاس په مخ کې باندې ولي لکه څنګه چې سړی بال وي یا گیند وي، هر څه چې ول تاسو وای لکه څنګه چې یو سړی بال یا گیند ولي نو هغه طریقې سره به تاسو لاس په مخ کې باندې ولي او لاس به کولاو کوي. د قرانګي زما عزتمندو یو کس ته دا عزت پریوتلې ده، سو کې عزت نه کوي سو کې قدر نه کوي. دا سه خزه دا چې خاوني عزت نه کوي نو خزه دې دا وظیفه وکي، یا سړی دې داغه خزه عزت او قدر نه کوي نو سړی دې دا وظیفه وکي، یا یو سړی دې یا یو خزه دا خپل کور کې سو قدر او عزت نه کوي، خپل گاوند کې سو قدر او عزت نه کوي، انا عرس چې چر تمزي سو کې قدر او عزت نه کوي نو هغه به د یا عزیزو روزانه وظیفه کوي سلويخت ورځو پورې، او دا به 94 مرتبه دا وظیفه کوي روزانه، یعنی شپږ کم سل پیرې به سلويخت ورځو پورې روزانه یا عزیز الولی ان شاء الله تعالی د خلکو په نظر کې به عزتمن شي. ادینا علاوه زما عزتمندو یو کس ته هغه د نوکرینا مات شوی دی، هغه د عہدینا معزوله کړی شوی دی، نو داسې کس د پاره دا ډیره بهترینه مجربه وظیفه ده. یوی شرزه په مخه به یا عزیزو و زره پیرې 7000 مرتبه بداوي. زما عزتمندو یو ټکی دی په دې باندې دومره ټیم نه لګيږي، و زره پیرې د دې ویل سګرانه خبره نه ده. ان شاء الله تعالی یو شرزه په مخه چې دا وظیفه وکي نوکری به بحال شي، الله تعالی به خپل کورسیل او خپل زیله وپسی ورورسي. زما عزتمندو د یا عزیزو خپل برکات دي، د دې خپل فضایل دي، ان شاء الله تعالی بل نیکسٹ ویډیو کې بزتا سوتا د دې حواله سره نور وظایف هم ذکر کړم. دینا علاوه زما عزتمندو تاسو تعویذونه پکار وي، تاسو نقوش پکار وي، کور کې مو جنگ جګړې وی، کاروبار مو سمې نه خوري، دکان ته د گاک راتلو د پاره د هر قسمه مسلو د پاره جناتو د پاره د بن کاروبار د پاره د هر څه د پاره تاسو مانا تعویذونه او نقوش طلب کول شي. د دې چینل په ډسکرپشن کې ما واتس اپ نمبر درکړی، پای باندې وایس میسج یا ټیکس میسج وکړئ، ان شاء الله تعالی داغه جواب به تاسو ته بر وخت ملاويږي. امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه به تاسو ډیره زیاته خوښ شي وي. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، خپل دوستانو ته شیر کړئ، ځکه د نیکه خبره خورول دا صدقه جاریه ده. ملاويږم به تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره، تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.